سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه دروښیم چې څنګه موږ او تاسې کولی شو چې په اوکې ایکس کې موږ او تاسې اکاونټ جوړ کړو، په اوکې ایکس کې موږ او تاسې وایلیټ جوړ کړو او اوکې ایکس صرافي یا اوکې ایکس ایکسچینج چې دی د موږ او تاسې لپاره څه فایده لري. نو تاسې راسره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ او که چېرته زما چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ معراج خان سکل در سره سبسکرایب کړئ. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته چې څنګه کولی شو اوکې ایکس صرافۍ کې اکاونټ جوړ کړو، اوکې ایکس وایلیټ جوړ کړو او اوکې ایکس موږ دپاره څه فایده لري. اوکې ایکس صرافي یا ایکسچینج چې دی هغه کوینونه چې په بازار کې فری ایرډراپ ورکول کیږي، یعنې په وړیا ډول موږ کولی شو هغه اپلیکیشنونه ماینینګ کړو یا نور هغه لومړی چیرته راځي؟ لومړی چې دی اوکې ایکس وایلیټ ته راځي. هر نوی کوین چې بازار ته راځي لومړی چیرته لانچ کیږي؟ په اوکې ایکس وایلیټ کې لانچ کیږي. له هغې نه بعد باینانس، میکسي، بینګ ایکس او په نورو صرافیو کې چې دی لانچ کیږي په ترتیب سره. اوس مثال په طور سره آیس نیټورک ته یا ایوې نیټورک ته یا نور پای نیټورک ته یا نور څومره نیټورکونه دي هغه ټول به لومړی چیرته لانچ کیږي؟ په لومړی به په اوکې ایکس وایلیټ او په اوکې ایکس صرافۍ کې لانچ کیږي. له هغې نه بعد بیا تاسې کولی شئ په همدې په اوکې ایکس کې تاسې خرڅ کړئ، اوکې ایکس کې استفاده ترې وکړئ. اوکې ایکس ټول سیسټم داسې دی لکه څنګه چې دی باینانس په رقم سیسټم لري. نو په دغه ویډیو کې موږ د اکاونټ جوړولو او د کار کولو مکمل لارښود انشاءالله تاسې ته اپلوډ کوم. ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته یو لینک پرېښی او په لومړي کمنټ کې به هم تاسو ته ما لینک پرېښی چې د اوکې ایکس یا د دې صرافۍ لینک دا دی. نو په هغه لینک باندې به تاسې کلیک وکړئ، د اوکې ایکس صرافۍ په لینک باندې به تاسې کلیک وکړئ. دا کومه طریقه چې زه تاسو ته ورښیم په همدې طریقه ځان ته اکاونټونه جوړ کړئ تر څو بیا ستاسې په اکاونټ کې کومه ستونزه رامنځته شي. اکثریت ملګري چې موږ سره باینانس اکاونټ جوړوي وایي باینانس کې مې دا ستونزه ده دا ستونزه، خو وجه دا چې هغو باینانس په صحیح طریقې سره جوړ نه کړه. نو باینانس جوړولو ویډیو هم د باینانس کې څنګه صحیح اکاونټ جوړولی شو او همدارنګه اوس درته اوکې ایکس صحیح طریقه وښیم. نو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به یو لینک تاسو ته میلاو شي، ما به لیکلي د دې صرافۍ لینک دا دی. په لومړي کمنټ کې تاسو ته لینک میلاو شي، په لینک باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې په لینک باندې تاسې کلیک وکړو اوکې ایکس به تاسې ته په دغه شکل سره خلاص شي. را به شئ لاندې دلته به تاسې خپل ایمیل ادرس ورکړئ. صحیح شو؟ دې کې به تاسې خپل ایمیل ادرس چې دی پیسټ کړئ چې کوم ایمیل ادرس تاسې لرئ. زه راځم دلته ایمیل چې دی ورکوم. کله چې په ایمیل ادرس باندې تاسې کلیک وکړو نو را به شئ دلته په ساین اپ باندې به تاسې کلیک وکړئ. صحیح شو؟ په دې ځای باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې کلیک وکړو لږ انتظار بعد به موږ تاسو ته بله صفحه را خلاص شي. دلته موږ ته انټر یور ایمیل کوډ، ستاسې ایمیل ته یو کوډ لاړ. را به شئ خپل جیمیل به را خلاص کړئ. دا د دوستانو زموږ جیمیل ته اوکې ایکس ایمیل کوډ راغی. دا را به شئ دغه کوډ به تاسې له ځان سره کاپي کړئ یا یې زده کړئ. صحیح شو؟ نو 9:50 او 4:40 په دغه شکل سره به تاسې خپل کوډ ورکړئ. دلته یې چې ستاسې موبایل شمیره ورکړئ، دلته به تاسې خپله د موبایل شمیره ورکړئ. 3 وریفای نو باندې زه کلیک کوم. اوس به راشي زما شمیرې ته به یو کوډ راشي. صحیح ده؟ نو زه اوس راځم زما شمیرې ته به یو کوډ راغلی. صحیح شو؟ په دغه طریقه باید تاسې ځان ته اکاونټ جوړ کړئ. صحیح شو؟ دا دی وګورئ ما ته د اوکې ایکس وایلیټ یو کوډ راغی، اوکې ایکس وریفیکیشن کوډ. نو دغه کوډ به تاسې ځان سره کاپي کړئ یا یې زده کړئ. صحیح شو؟ په دې باندې زه کلیک کوم نو ګوره 492 16. صحیح شو؟ دغه کوډ به تاسې ولیکئ. په همدې ترتیب سره تاسې باید اکاونټونه ځان ته جوړ کړئ. صحیح شو؟ نو دغه دی زموږ ستاسې اکاونټ. دلته یې چې ریژن سلیکټ کړئ یا ملک سلیکټ کړئ نو په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ او په نیکس باندې به کلیک وکړئ او دا به کنفارم کړئ او دلته به اوس تاسې خپل یو پاسورډ جوړ کړئ. د تاسې نه یو پاسورډ غواړي، وایي چې تاسې یو پاسورډ چې دی جوړ کړئ. سټرانګ پاسورډ به یې تاسې دې ته جوړ کړئ. راځو دلته موږ تاسې یو پاسورډ ورته جوړو. لکه پاسورډ جوړو یو سټرانګ پاسورډ شو. صحیح شو؟ یو پاسورډ موږ تاسې جوړ کړو. په نیکس باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې په نیکس باندې کلیک وکړو موږ ستاسې اکاونټ چې دی هغه په اوکې ایکس وایلیټ کې چې دی هغه جوړ شو. هم چې تاسې اکاونټ جوړ کړو له هغې بعد به تاسې راشئ پلی سټور ته او له پلی سټور به تاسې اوکې ایکس صرافي ډاونلوډ کړئ. دلته به ولیکئ اوکې ایکس. اوکې ایکس هم ولیکله، په دې باندې به کلیک وکړئ او دغه اوکې ایکس کوم ایکسچینج یا صرافي چې ده دا به ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسې اوکې ایکس ډاونلوډ کړه نو اوکې ایکس به تاسې راخلاص کړئ. صحیح ده؟ کله چې اوکې ایکس راخلاص کړه دلته لیکل شوي ساین اپ لوګین. صحیح شو؟ په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. په دې ځای کې به کلیک وکړئ. چې کله هم کلیک وکړو
دلته به تاسې خپل ایمیل ورکړئ. صحیح ده. په دې ځای کې به تاسې خپل ایمیل ورکړئ. کوم ایمیل باندې چې تاسې هلته اکاونټ جوړ کړئ. راځو دلته ایمیل ورکړو. صحیح ده. ایمیل ورکړه په نیکسټ باندې به موږ تاسې کلیک وکړو او دلته به موږ پاسورډ ورکړو. کوم پاسورډ چې موږ تاسې هغه وخته ورکړی نو را به شو دلته به موږ تاسې پاسورډ ورکړو. صحیح ده. کوم پاسورډ چې موږ تاسې وخته ورکړی و. کله هم چې تاسې پاسورډ ورکړه په لوګین باندې به تاسې کلیک وکړئ. صحیح ده. اوس به زموږ ستاسې اکاونټ چې دی هغه په اوکې ایکس ویلټ کې چې دی هغه خلاص شي. په دې ځای کې موږ نو تاسې نه یو وریفیکیشن غواړي. د اوکې ایکس یو وریفیکیشن دی. دغه وینې دا انځور دا به دې ځای ته راوړو. صحیح شو. دا خالي وینې او د دې غشي په واسطه به دا چې دی راوړو. دا غشي به داسې راوړو او دې سره به دغه وریفیکیشن چې دی په دغه شکل سره کمپلیټ کړو. نو اوس د دې دغه وریفیکیشن چې دی هغه وشو د سکیورټي وریفیکیشن دی. دلته موږ تاسې په ناټ نو باندې دلته تاسې دی چې تاسې د خپل ګوتې سره دا چې دی عیار کړئ خپل ګوتې سره. کله چې تاسې اوکې ایکس ویلټ خلاصوئ خپل فنګر لاک باندې به تاسې کولی شئ خلاص کړئ یا په مخ سکین باندې خلاصوئ. که تاسې چیرته غواړئ نو په انیبل باندې به ځای کې کلیک وکړئ او که نه غواړئ سکیپ باندې تاسې کلیک وکړئ. صحیح ده. چې تاسې خپل اکاونټ خلاص کو نو دلته به تاسې ته ډایرکټ راشي وریفای نو. په وریفای نو باندې به تاسې کلیک وکړئ. صحیح ده. کله چې په وریفای نو باندې کلیک دلته به تاسې وریفایډ کړئ. صحیح شو. دلته تاسې دی چې تاسې به خپل کوم معلومات چې دي دا به ورکړئ او خپل آی ډي او سیلفي وریفیکیشن باندې به تاسې دا وکړئ. یعنې تاسې دې ته ضرورت لرئ. نو په وریفای نو باندې به تاسې کلیک وکړئ. دلته تاسې نه خپله آی ډي غواړي د افغانستان. دلته به تاسې آی ډي سلیکټ کوئ چې په افغانستان کې تاسې الکترونیکي تذکره لرئ او که پاسپورټ لرئ نو را به شئ دلته به تاسې کلیک وکړئ. څه شی لرئ تاسې نیشنل آی ډي کارت. په نیشنل آی ډي کارت باندې به تاسې کلیک وکړئ. صحیح ده. نیشنل آی ډي کارت یعنی الکترونیکي تذکره. او که چېرته پاسپورټ لرئ په پاسپورټ باندې لاندې کلیک وکړئ. ستاسې پاسپورټ له لارې به تاسې خپل اکاونټ وریفای کړئ. نو په نیشنل آی ډي کارت باندې زه کلیک کوم. دلته به بیا په نیکسټ باندې تاسې کلیک وکړئ. صحیح ده. دلته تاسې نه غواړي چې تاسې به د خپل الکترونیکي تذکرې د مخ او د شا د دواړو انځور به تاسې ورته سکین کړئ. چې کله تاسې دا سکین کړه له هغې نه بعد به تاسې تاسې نه ستاسې د مخ وریفیکیشن غواړي. په مخ وریفیکیشن کې تاسې دی چې تاسې موبایل ځان ته ونیسئ او یو سلفي عکس واخلئ او یو څو شیان تاسې نه غواړي. یعنې ستاسې سترګو رپوالی غواړي او همدارنګه تاسې ته چې سر اخوا دېخوا وخوځوئ نو په دې سره به ستاسې د اوکې ایکس ویلټ وریفیکیشن چې دی وشي. نو په دغه طریقې سره تاسې کولی شئ چې په دې کې اکاونټ جوړ کړئ. صحیح ده. څنګه چې د باینانس او د نور ویلټونو وریفیکیشن شي د دې وریفیکیشن په همدې ترتیب سره شي. نو په دغه طریقې سره تاسې کولی شئ چې په دې کې اکاونټ چې دی تاسې جوړ کړئ. چې کله تاسې اکاونټ وریفایډ شو نو نور کارونه به انشاءالله مخ ته پکې کوو.